د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه او په زړه پورې لوبغاړی نجیب الله زدران وایي چې زه له اصغر افغان څخه ډېر ناراضه یم. هغې ته ډېرې زارۍ وکړې، خو چې څه خبره ده په دې مرکه کې څه ویلي دي ټول معلومات درکوو. خو که هر چا ایران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره یې در سره سبسکرایب کړئ تر څو له ورځنیو سپورټي خبرونو څخه په وخت سره خبر شئ. نجیب الله زدران په تازه مرکه کې ویلي دي چې ما به اصغر افغان ته ډېرې زارۍ کولې چې مخکې چانس راکړه، خو اصغر افغان ما سره هیڅ نه منله. او همداشان ګلبدین ایب چې کله د لوبډلې لوبډلمشر وټاکل شو، هغې ته مې هم زیات سوال او زارۍ وکړې تر څو ماته په لوبډله کې مخکې ځای راکړي تر څو زه بیډینګ ته مخکې راشم. خو هغې هم زما غږ وانه اورېد او راته ویل چې نه، ستا خپله ځای برابر دی، په همغه ځای راجګېږه ځکه چې موږ لوبډل مشران یو او موږ ته د هر لوبغاړي پته لګېږي. خو دا ځل رشید خان ارمان چې د درېو واړو فارمټونو لوبډل مشر وټاکل شو، نو نجیب الله زدران ته یې مخکې یا د نورو لوبغاړو څخه وړاندې ځای ورکړ او مخکې راجګ شو، میدان ته راښکته شو. نو پایله یې تاسو قدرمنو لیدونکو ولیدله چې پایله یې مثبته وه. نو موږ له لوبډل مشر څخه هیله بیا هم لرو تر څو نجیب الله زدران ته همدغه ځای ورکړي تر څو په نورو باندې هم توبې وباسي.